څوک پکې ودونه مدونه نه کوي ورګه چې وي دا میاشت ختمه شي چې د ربیع الاول میاشت شروع شي د بیا خلق ودونه او خوشحالۍ شروع کوي دا منحوسه میاشت په دې ځان پوه کوي چې دا 12 واړه میاشتې او د کال ټولې ورځې او ټولې شپې په دې کې یوه شپه او یوه ورځ هم منحوسه نشته په کومه ورځ باندې واده کوي بل څه عمل کوي کوه یوه ورځ هم منحوسه نشته دی او نه یوه میاشت په شریعت کې منحوسه شته دی لکه پښتو کې ورته عام پښتانه سپیره میاشت وایي دا میاشت سپیره ده دا اسی د خلقو رواجی خبرې دي او دستوري خبرې دي نور هر میاشت چې دا یو اسلامی تاریخ لري خصوصا دا د سفر میاشت چې وه د دې په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت د مکی مکرمې نه مدینی منورې ته کو او د هجرت آغاز چې شوی دی نو هغه د سفر میاشت په اخر کې شوی دی دا د سفر میاشتې اخیری شپې ورځې وي چې امام الانبیا د مکی مکرمې نه سفر شروع کو په لوري د مدینې منورې د غار سوره پورې چې کوم سفر کړی دی هغه په دې میاشت کې شوی نو دا هر میاشت چې دی کې څه نه څه اسلامي تاریخ لري چې کله کفار قریش په دې خبره پوه شول چې روزانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منون کې سیوا کیږي او فدایانې سیوا کیږي د دې یو ځای کې مشوره کوله یو ځای کې کېناست وی چې څوک څه مشوره چې ټول مشورې ته کېناستل نو دا ابلیس نه دی شیطان دی د یو بوډا سړي په شکل کې راغی دروازه یې وټکوله دنده خو مخصوص کسان ناست د اجازت غوښته هغې ورته ویې ته څوک یې بس زه یو عمر رسیده تجربه کار سړی یم او ښه مشوره به تاسو له درکم دی وی بس دی راپرېږده دیم کېناست اوس مشوره جاري ده څه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړه دلته دوی لګیا دي د نبی علیه السلام د قتل منصوبه جوړی الته امام الانبیا دعا کوي ربه زما قوم نه پوهېږي رب دې ته هدایت وکړې وروره رب دا په سمه لار دا ناپوه دي رب دې په سمه لار روان الته ورته امام الانبیا دعاګانې غواړي او دلته دې د امام الانبیا د قتل منصوبه جوړي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ یا به یې قید کوو او یا به یې مړ کوو نو کېناستل تدبیر شروع شو خو چرته د مخلوق تدبیر او چرته د الله تدبیر دې د قتل فیصله کوي یو تن پکې مشوره ورکړله یو بند ځای کې به کمره کې به گیر کو هسې یو روشندان به ورته پرېږدو خوراک څښاک پکې بند چې په خپله به مړ شي شیطان خو هوښیاره که نه شیطان ورته وی اوس دې د بوډا سړي په شکل کې ناست دی مشورې ته حاضر شوی دی ورته وایي هغه که تاسو په تالو کې دننه ګیر کوئ که نه که هر څومره پې تالیف دنده ووایئ او آبادو کې ګیر کوي خو د هغه نه یو خوشبوی چلیږي هغه خوشبوی به خورېږي وی دا پتنګان به راغلي ګیر چاپېره به پراته وی دا مشوره ناقصه داسې نشي کېدی وی ښه جو بله مشوره راغله وی څه چل وکړو دویم دغه راغی وی په دې اوښ باندې به یې سور کړو په رسو به یې وتړو ا د دې کلي نه به یې وشړو شیطان ورته وی دام ناقصه ده وی ځکه چې دې تاسو په بار وشړئ نو د ده سره به دنیا خلق ملګری شي دې به راشي او دا علاقه به درنه بیا فتح کړي د ده به خلق سیوا کېږي دا مشوره هم ناقصه ده دام ټیک نه ده ابو جهل مشوره ورکړله مونږ خو ډېرې قبیلې یو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قبیلې نه علاوه د ټولو قبیلو نه به خلک راجمع شو او د کور نه به یې چاپېره ګیره ور واچو چې دی سهار راوځي ټول به پې یکدم ګزارونه وکړو مړ به یې کړو نعوذ بالله نو مونږ خو به د ټولو قبیلو خلک راجمع شوي
نو پته به نه لګي چې دی چا مړ کړی دی، دی به د چا نه بدلالي. او بیا سو خان دیت ته جو اب ورکو څه پته و دي ته پته نه وه چې د امام الانبیا د وینې دیت هغه اوښ کېدلی شي. د امام الانبیا د وجود وینه او د هغې دیت به مونږ اوښان ورکو. وی سل اوښان به ورکو ځان به خلاص. بس وی دا مشوره ټیک ته شیطان ورته وی دا خبره ټیک پته به هم نه لګي چې قاتل یې څوک دی. په دې باندې مشوره وشوه. دلته دې مشوره وکړه دې کې جبریل امین راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه نن به ته وځې مشوره ستا د قتل وشوله ته او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به دواړه وځئ د شپې شپې هجرت پکې د الله د طرف نه حکم راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی. چې کور ته وکړ راغی وی دواړه لږ طرف ته کینو لږ د مشورې خبره وی ښه چې کېناستو وی کتل نو هغه د سامان د سفر تیار کړی دی. د سفر سامان بیا تیار کړی دی ځکه د خوب لیدلی و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی وی یوه سپوږمۍ ده اسمان ته وخیږي او مکې مکرمې ته باندې راکوزه شي بیا وخیږي په مدینې منورې راکوزه شي بیا مکې مکرمې ته راشي او بیا مدینې منورې ته لاړه شي او بیا د بیبي عایشې په کور کې غایب شي. نو د خوب تعبیر د ایستلی و چې دا سپوږمۍ چې ده دا نبی کریم صلی الله علیه ای به ړومبې مکې مکرمې ته راځي بیا به مدینې منورې ته ځي بیا مکې مکرمې ته راغی فتح یې کړه که نه او بیا مدینې منورې ته لاړ. نن په مدینه منوره کې د بیبي عایشې په کور کې دفن ده او د خدا خوب لیدلی و نو د سامان د سفر سامان یې تیار کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ټوله خبره وکړه ویلی سی به زو دې ورته وی د الله حبیبه ما رضان سره بوزي په دې سفر کې نبی علیہ السلام ورته ابوبکر صدیقه د رب د طرف نه حکم دی ستا د بوست او په جړاش وی جړل ډیر زیات. نبی علیہ السلام ورته وی د رب د طرف نه حکم دی چې دې به ملګری د سفر ته به زما د سفر ملګری ما ته د رب د طرف نه حکم راغلی بوسته نه د رب د طرف د ستا انتخاب شوی دی چې ته به زما د سفر ملګری وی ټیک. کور کې خلق را جمع کو او دلته علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام راوغوښته وی ته به زما په بستره څملې زه به د شپې شپې وځم ښه د خلقو امانتونه دي بیا به دا حواله کې او زه به د شپې شپې وتلی یم